اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم تاسو ته د تالیس قضیه وړاندې کړم. تالیس یوناني ریاضیپوه چې د 640 او 1548 قبل المیلاد کې ژوند کاوه په لاندې ډول یوه قضیه وړاندې کړې ده. که دوه یا څو موازي ټوټه خطونه دوه یا څو خطونه قطع کړي، د هغې په مخ باندې متناسب ټوټه خطونه جلا کوي. که موږ دغسې دوه خطونه ولرو او دغه د دوه یا څو موازي خطونو په واسطه دغسې قطع شي، نو د دغو غیر موازي خطونو پر مخ باندې متناسب ټوټه خطونه جلا کوي. که دې ته نومونه ورکړو A B C D E F، نو دغسې دا رابطه لیکلی شو چې AB یعنې دا AB ټوټه خط پر BC ټوټه خط دغه مساوي کېږي د DE ټوټه خط پر EF ټوټه خط سره. موږ ویلی دي چې د نسبتونو مساویتوب ته تناسب وایي. نو دلته د دغو ټوټه خطونو نسبت مساوي کېږي د دغو دوو ټوټه خطونو د نسبت سره. نو ځکه ویلی شو چې دلته متناسب ټوټه خطونه جلا کوي هر کله چې دوه خطونه د دوه یا څو موازي خطونو په واسطه قطع شي. نو تاسې دغه رابطه په یاد کې ولرئ. ښه، اوس که په همدغه شکل کې د مثال یادونه وکړو، که چیرې د A ټوټه خط 2 واحده وي، د BC ټوټه خط 3 واحده وي او EF ټوټه خط 5 واحده وي، نو د DE ټوټه خط به څو واحده وي. نو دغسې لیکلی شو چې 2/3 مساوي DE په صورت کې و، نو X په صورت کې لیکم یعنې نامعلوم، او EF قیمت چې دی 15 دی په مخرج کې لیکو. د تناسب د لومړني خاصیت پر اساس طرف وسط کوو 2 × 15 مساوي کېږي 3 × X. دواړه طرفونه د X په ضریب ویشو یعنې په 3. دا به اختصار شي، X به مساوي شي 2 × 15 10 تقسیم پر 3. په 10 کې 3 ورې شامل دي، داسې لیکلی شو چې 3 صحیح 1/3. نو ویلی شو چې دلته د X قیمت یا د DE ټوټه خط 3 صحیح 1/3 سره مساوي دی. ښه ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درس مو زده شوی وي. بیا چې د یو بل درس سره زریږم، بیا له پامان.